پاکستان او د افغانستان اسلامي امارت ګډې ژمنې کړې دي چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد نه کاروي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د سفر پر مهال اسلامي امارت سره هوکړې ته رسېدلی دی چې دواړه هیوادونه به په خپلو خاورو کې د یو بل پر ضد د ترهګرو ډلو مخه نیسي. پاکستان اندېښنه لري چې ګوند اسلامي امارت ټي ټي پي او د دوی ضد نورو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکوي. اسحاق ډار کابل ته د یوه ورځني سفر پر مهال د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د ښاغلي مراسیال عبدالسلام خنیفي او د افغانستان د بهرنیو چارو لا وزیر امیر خان متقي سره په لیدنو کې د پاکستان پر امنیتي اندېښنو هم خبرې کړې دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې اسحاق ډار تر دغو ناستو وروسته په یوه خبري کنفرانس کې ویلي دي چې که په دواړو هیوادونو کې د یو بل پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره کیږي نو هر لوری مسؤلیت لري چې په خپله خاوره کې مخه ونیسي. نوموړي په دې اړه ویلي دي: موږ له خپلو قربانو وغوښتل چې د سولې، پرمختګ او د سیمې د امنیت لپاره ګډ کار وکړو. نه موږ چاته اجازه ورکوو چې زموږ له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخلي او نه هم باید له افغانستان نه د داسې فعالیتونو اجازه ورکړل شي. اسحاق ډار په دې اړه زیاتوي: موږ په واضح توګه هوکړه وکړه چې هیڅ فرد یا ډله د دې حق نه لري چې د افغانستان یا پاکستان خاوره د امنیتي ګواښ یا ترهګریزو بریدونو لپاره وکاروي. که دغه ډول پیښې رامنځته شي، دواړه هیوادونه به مسؤل وي چې اقدام وکړي او مخه یې ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اسحاق ډار په دغه سفر کې د امنیت، سوداګرۍ، ټرانزیټ، سیمهییزو پروژو او د ولسونو ترمنځ اړیکو په تړاو خبرې کړې دي. ډان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دغو لیدنو کې د دغې هوکړې یادونه هم کړې چې تر جون میاشتې پورې به د تعقیب او ټرانزیټ یو سیستم فعال شي چې د افغانستان د ټرانزیټي توکو د انتقال بهیر چټکوي. نوموړي هم دغه راز وویل چې د بیمې او د دوه اړخیزو سوداګرۍ د اسانتیا لپاره نوې هوکړې هم شوې دي. د افغان کډوالو په اړه اسحاق ډار څرګنده کړه چې پاکستان څلور مهمه ټکي په پام کې نیولي دي. افغان کډوال باید له درناوي سره خپل هیواد ته ستانه شي. د بد چلند شکایتونو ته به رسېدنه کیږي. افغانانو ته د جایداد د پیرلو هیڅ بندیز نه دی لګول شوی او هغوی کولی شي خپل مالونه انتقال کړي. د راپورو له مخې اسلامي امارت په دغه لیدنه کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او له اسحاق ډار یې وغوښتل چې د جبري ایستلو لړۍ دې ودروي. امیر خان متقي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر وغوښتل چې د افغان کډوالو د حقونو څخه سرغړونو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. په پای کې پریکړه وشوه چې ګډې کمیټې به د دغه موضوعاتو د تعقیب او حل لپاره جوړې شي. اسحاق ډار له کابل څخه تر وتو وړاندې وویل: پاکستان او افغانستان د ورورۍ ژورې اړیکې لري چې باید نورې هم پیاوړې شي. زموږ موخه دا ده چې د دواړو هیوادونو او د ټولې سیمې د خلکو د ګډو ګټو لپاره همکاري وکړو. نوموړي د پاکستان له دولتي ټلویزیون پی ټي وي سره په خبرو کې زیاته کړه چې د وروستیو کالونو په اوږدو کې د دواړو هیوادونو اړیکې سړې شوې دي او دا کار واضح لاملونه لري، خو اوس وخت دی چې یو بل ته لاس ورکړل شي او همکاري بیرته پیل شي. دغه سفر داسې مهال کېږي چې په ښکاره د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې پر ډیورنډ کرښه د نښتو، په افغانستان کې د ټي ټي پي پناه ځایونو او په جبري توګه د افغان کډوالو د ایستلو پر سر کړکېچ خپل اوج ته رسېدلی دی.